د ننګرهار پوهنې ریاست د یونیسف مؤسسې په مرسته د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې ښوونکو او زده کوونکو ته د کرتاسي د ویشت لړۍ پیل کړې. د ننګرهار پوهنې ریاست د کیفیت تضمین امیر استاد دلاور مومند وایي کرتاسیا په تدریس کې اسانتیاوې رامنځته کوي او د زده کړې ترلاسه کولو تګلاره لا اسانه کوي. زمونږ په تعلیمي نهادونو کې د فعلا دپاره کومه قرطاسیه چې د شاګرد لپاره توضیح کیږي هغه د اول نه تر شپږمه پورې قرطاسیه ده او د معلمینو لپاره چې کوم کټ یا قرطاسیه توضیح کیږي د هغه د اول نه تر دریمه پورې د ټولګي او د استادانو لپاره ده او د مکاتبو قرطاسیه توضیح کیږي. 50 سلنه د ټول تعلیمي دورې مشکل حل کیږي او ان شاء الله د اول نه شپږمه پورې ټول شاګردانو ته د قرطاسیه په کافي اندازه باندې رسیږي. عبدالواحد د هسکې مینې ولسوالۍ پوهنې امریت معتمد وایي دې سره به یې په ښوونځیو کې د قرطاسي په برخه کې د زده کوونکو ستونزې حل شي. نو دا ډېر یو ښه اقدام شوی دی، موږ د دې هرکلی کوو او الله رب العالمین د دوی ته نورم مزید توفیق ورکا. په دې به انشاءالله ډېر مشکل هم د زده کوونکو هم د ښوونکو هغه شي حل شي او د داسې کړنو نه موږ خوښمن یو او موږ نورم مزید د داسې کړنو او د داسې کارونو د کولو هرکلی کوو. نوموړی دغه راز د پوهنې ریاست غواړي په کومو ښوونځیو کې چې د تدریسي کتابونو کمښت دی هغه باید ورته پوره کړي. د ننګرهار پوهنې ریاست د کیفیت تضمین امیر وایي 90 سلنه یې په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل شوې او پاتې 10 سلنه به د تعلیمي کال له پیل سره سم حل شي. چې زمونږ د درسي کتابونو ستونزه تقریبا 90% انشاءالله حل ده او دغه 10% چې دا د عبادت کنندګانو مسله ده یا د تزاید فیصدي ده نو دا به انشاءالله په نږدې وختونو کې حل شي. موږ یې په لټه کې یو او دا د پوهنې وزارت ته خپل وړاندیزونه هم کړي دي خو موږ به ډېر کوشش دی چې د تعلیمي کال د پیل نه مخکې ورسو. بیا هم که چېرته کومه ځنډ او خنډ پکې رامنځته کیږي نو د میزان اقرب پورې خو به دا خبره انشاءالله نهایي شوي. د ننګرهار پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت په ټولو ښوونځیو کې څه د پاسه 800 زره زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.